سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري ویلي دي چې په افغانستان کې حکومت نشته. زه نن پر دې خبره کوم چې آیا په افغانستان کې حکومت نشته او که په پاکستان کې حکومت نشته. قضاوت تاسو ته پرېږدم، قضاوت تاسو وکئ. زه یو څو دلیلونه در سره شریکوم او هغه یو دلیل خدا دی چې په افغانستان کې د امنیت چا نیولی دی. په افغانستان کې د تیر کال د ناامنیو پیښې د 2023 کال تر پیښو کمې وې، د 2024 کال پیښې د 2024 کال تر پیښو کمې وې، د 2025 کال پیښې. او امید دا دی چې په 2026 کال کې به د ناامنۍ یوه او نیمه پیښه چې په 2025 کال کې شوې هغه به ختمه شي. خو په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو بنسټ وایي چې 40% د پاکستان د ناامنیو او ترهګریو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د نورو ټولو ادارو برعکس دغه اداره کوي. دا اداره د دوی تر سترګه لاندې چلیږي او دوی وایي دا اداره وایي چې تر 600 زیات پاکستانی پوځیان هم تیر کال یوازې هلاک شوي دي. یوازې دا نه ده، تر 1200 نورې ادارې او هغه مطبوعاتو غورچاڼ چې موږ لیکلی دی یا متعدد را ایستلی دی، د هلاک شویو امنیتي سرتیرو شمیر تر 1200 اوړي او د عامو وژنو شمیر چې دی دا تر 4000 اوړي. دا په پاکستان کې په 2025 کال کې د امنیت حالاتو. اوس په افغانستان کې حکومت نشته او که په پاکستان کې حکومت نشته. دومه خبره دا ده چې تر دې یو قدم ها غاړې ته ورواخلو. په د چودري دا خبره هم سراسر غلطه ده چې دی وایي په افغانستان کې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او په پاکستان کې د ناامنیو سرچینه له افغانستان اخیستل کیږي. دا هم غلطه ده. په پاکستان کې ناامنیو ته لاره دوی هواره کړې ده، بستره دوی ورته هواره کړې ده، زمینه سازي دوی ورته کړې ده. مثلا زه یو څو ټکو ته اشاره کوم. په پاکستان کې د عمران خان نیول، په زندان کې ساتل او هغه ته بشري حقوق، بنیادی بشري حقوق نه ورکول، دا ناامنۍ ته لار هواروي. یوازې دا نه ده، د پی ټي آی له غړو، کارکوونکو، ملګرو، د دوی د ګوند له استازو، د دوی د ګوند حتی له وزیرانو او د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ناسم چلند د پوځ په غوښتنه باندې کېدل، دا په خپله ناامنیو ته بستر هوارول دي. یوازې دا نه دي، د بلوچستانو د ازادۍ جګړه یا په بلوچستان کې ناخوالې پیښول یا په بلوچستان کې جګړو ته لمن وهل یا په بلوچستان او پښتونخوا وطن کې ړندې بمبارۍ کول، د خلکو په کورونو ورننوتل، د شپنې چاپې وهل، دا په خپله ناامنیو ته لار هواروي. یوازې دا نه دي، په پنجاب کې د تحریک لبیک باندې بندیز، د هغوی کسان نیول، هغوی ناقانونه اعلانول، د هغوی سره تاوتریخوالی کول، د هغوی پر کسانو بریدونه کول، دا په خپله تاوتریخوالي ته لار هواروي. یوازې دا نه دی، د پی ټي ایم پر غړو باندې بندیزونه لګول یا هغوی زندانونو ته اچول، بې وسلې کسان، دا په خپله تاوتریخوالي ته لار هواروي. یوازې دا نه ده، په سیند کې د ام کیو ایم، البته د الطاف بای برخه، پر هغې باندې زور زیاتی کول، هغوی وهل، ترټل، زندانونو ته اچول، دا په خپله پر ناامنیو او تاوتریخوالي ته لار برابروي. د بلوچستانو نادرکه کول، دا په خپله ناامنیو ته لار هواروي. نو یوازې دا نه دي چې په پاکستان ګوته د افغانستان ولور ته نیسي. صاحبه چودري صاحب، که په افغانستان کې حکومت نه وای، دا روسیې څوک په رسمیت وپېژندل؟ که په افغانستان کې حکومت نه وای، دا په 40 هیوادونو کې استازولۍ د چا دي؟ که په افغانستان کې حکومت نه وای، دا د ډیورنډ کرښې دروازې پر تاسو باندې چا تړلې دي؟ چودري صاحب خبر یې که نه یې؟ په اسلام آباد کې ناست سفیر څوک دی؟ خبر یې که نه یې؟ د افغانستان د حکومت رسمي سفیر په اسلام آباد کې ناست دی، هغه هلته خپلې چارې پر مخ وړي، دا د حکومت استازی دی.
چودھری صاحب کیدای شي ته به په دې باندې هم نه خبر چې ستاسو د دوا په نوم زهر چې افغانستان ته راانتقالېدل هغه همدغه اوسني حکومت بند کړل. چودھری صاحب ته به په دې نه خبر چې د افغانستان اوسنی حکومت د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره لارې لري، لیکې لري، افغانستان ته نورې دروازې ورخلاصې کړي دي او یو افغانستان جوړوي، یو داسې افغانستان جوړوي چې پوځ به هم لري، سرتیري به هم لري او ځانګړی ځواک به هم لري. دا یو داسې افغانستان پر پښو دروي. چودھری صاحب ته نه خبر په افغانستان کې اوسنی حکومت د اقتصاد او د بیا رغونې یو سمبول دی او که په دې ټولو شانو بیا هم نه خبر نو له یوې ډېرې مهمې موضوع به دې خبر کړم. هغه دا ده کیدای شي تاسو یا به بیده واستئ یا به یو بله درپېښوله. پر ډیورنډ کرښه له هلمنده تر ننګرهاره ستاسو پوځیان همدغه د افغانستان حکومت سرتیرو دروډبول، دروي ډزول، داسې یې وډبول، داسې درس یې ورته ورکړ چې په تاریخ کې نه و ورکول سوی. داسې یو منظم برید یې ورباندې وکړ چې په تاریخ کې نه و ورباندې سوی. د افغانستان او د پاکستان د همسایتوب په تاریخ کې دا په لومړي ځل وسول چې یو منظم برید په منظم شکل باندې تر یوه امر او یوه کومنده لاندې د افغان پوځ د افغانستان د سرتیرو لخوا پر پاکستانی پوځیانو وسو، پراخ پاکستانی پوځیان هلاک شول. چودھری صاحب که په دا نورو ټولو شانو نه خبر، په دې خو به خبرې همدا حکومت و چې دا کار یې وکړي. دا کارونه ډلې نه کوي، دا کارونه حکومتونه کوي. چودھری صاحب همدا حکومت ته چې تاسو یې په ولاړې درولي یاستئ، ستاسو اقتصاد یې تر هغه سټیجه ورسوه چې اوس ستاسو حکومت یعنی پوځ نه، ستاسو حکومت چغې وي چې الی د افغانستان له حکومت سره لاره یوسئ، غاړه یوسئ، د افغانستان حکومت خوشحاله کوي. ستاسو تجاران هم دا غږ کوي، ستاسو سیاسیون هم دا غږ کوي. چودھری صاحب تاسو پوځیان یاستئ، تاسو نه یاستئ خبر، تاسو په ډیرو شانو یا نه یاست خبر یا ځان نه خبروئ. په افغانستان کې داسې یو حکومت راغلی دی چې همدا حکومت ستاسو له منګولو د فتوا مرکز وایستی. افغانستان ته داسې یو حکومت راغلی دی چې د افغانستان اقتصاد یې ستاسو له منګولو څخه وایستی. ته افغانستان ته داسې یو حکومت راغلی دی چې د افغانستان فضا یې ستاسو له مردارو سترګو وساتله. افغانستان ته داسې یو حکومت راغلی دی چې تاسو به 100 وارې سوچ کوئ، فکر به کوئ، بیا به پر افغانستان باندې برید کوئ. اوس خبره دا ده چې موږ او دا د افغانستان موجوده حکومت څه سره کوو. دا زموږ کار دی، دا په تاسې اصلا اړه نه لري. تاسو که غواړئ چې د بشر حقوق چاته ورکئ، علي وزیر را خوشي کوي، دا نور زندانیان را خوشي کوي، د عمران خان خوشي کوي، د عمران خان د ګوند نور استازي خوشي کوي، هغه کسان چې ورک دي تاسو تښتولي دي هغه خوشي کوي، هغه بلوڅه پیغله خوشي کوي، مهرنګ بلوڅ